درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رئیس او ویان ذبیح الله مجاهد یوې پاکستاني رسنۍ ته ویلي چې ډیورن فرضي کرښه هیڅکله افغانانو ته د منلو وړ نه ده او هیڅ چا په رسمیت هم نه ده پیژندلې. ذبیح الله مجاهد ویلي دي اغزن تار هم د یو قوم دوه ورونه سره جلا کړي دي چې ولسونو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي دي. مجاهد زیاته کړې ده چې نوی حکومت به خپل پیل سره سم په دې تړاو ډیر غوس او څرګند دریځ هم ولري. بلخوا د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي که طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ټولو اړخونو لپاره مساوات او خپلواکي حفظ کړي پر وړاندې به یې جبههګیري ودروي. ښاغلی احمد مسعود زیاتوي له تضمین سره به دی له سیاست څخه هم ګوښه شي او میدان به طالبانو ته پرېږدي. نوموړی چې شاوخوا 15 کاله وړاندې سیاست ته رادانګلي دي په دې وروستیو کې د طالبانو په وړاندې د جبهې نیولو له امله ځان د رسنیو د خبرونو سرټکی جوړ کړی دی. بلخوا له چین او روسیې پرته 19 هیوادونو افغان کډوالو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون 19 نور هیوادونه افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې د دوی هیواد ته پناه وروړي. نیویارک ټایمز په خپل وروستي مطلب کې وایي له افغانستان څخه کډوال کولی شي ټول هغو هیوادونو ته چې په لاندنۍ نقشه کې په نښه شوي دي ورڅخه تیر او یا هم هلته پاتې شي. په دغو هیوادونو کې د پاکستان او ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه شامل نه دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.